ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سرې بټنې باندې کلیک وکړئ، یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوي ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره درکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سپریډینګ نالج علم خپرونې چینل ته ښه راغلاست. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ یاست. نن درته د بل ویډیو سره حاضر یم. هغه ویډیو دا د واتساپ په باره کې، یعنی واتساپ کې چې کوم میسیجونه ډیلیټ شوي دي هغه بیرته موږ څنګه ریډ کولی شو. هغه میسیج چې چا درته رالیږلی او بیرته بیا ډیلیټ کړی وي نو هغه میسیج موږ څنګه راکتلی شو. نو دې لپاره به موږ باید اول لاړ شو پلی سټور ته، او پلی سټور نه موږ باید دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو چې د اپلیکیشن نوم دی نوټیفیکیشن هسټري لاګ. نوټیفیکیشن NOTIFICATION نوټیفیکیشن هسټري HISTORY هسټري لاګ. کله چې موږ دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو نو ما دلته الریډي ډاونلوډ کړی ده، تاسو به را ډاونلوډ کړئ او انسټال به یې کړئ. د انسټالېدو نه بعد به تاسو دلته لاړ شئ بیرته، نو دا به خلاص کړئ. نوټیفیکیشن هسټري لاګ دغسې لوګو به یې جوړه شوي او دغه نښانې به یې په همدغه طریقې باندې تاسو دا را ډاونلوډ کړئ او انسټال یې کړئ، دغه نښان به یې وي. نو چې دا چې اوپن کړو نو لاړ به شي دا ایډوانس هسټري لاګ دغلته چې لیکلی دی لاندې، نو دې باندې به کلیک وکړئ. اوس تاسو ګورئ دغه میسیج دلته ډیلیټ شوی ده. نو چې اوس موږ لاړ شو واتس اپ نوټیفیکیشن هسټري لاګ ته، نو هغه چې موږ خلاص کړو دا ګورو اوس دلته راغلی د عبدالسمیع برو په نامه باندې. دې باندې چې موږ کلیک وکړو نو دا موږ ته دا میسیج رالیږلی السلام علیکم او بیا بیرته ډیلیټ کړی ده. نو دا موږ ته دلته ښکاري. نو ګرانو ملګرو تاسو هم دغه طریقه استعمالوئ او دا میسیج هغه وخته پورې نه ښکاري تر هغو پورې چې تاسو دا اپلیکیشن انسټال نه کړئ. چې کله مې اپلیکیشن انسټال کړه هغه نه بعد چې څوک میسیج ډیلیټ کړي یا ته ډیلیټ یا څوک چې تا ته راولیږي هغه یې ډیلیټ کړي نو بیا به ښکاري درته. مخکې له دې نه چې تاسو کوم میسیجونه ډیلیټ کړي او دا اپلیکیشن نه انسټال ستاسو په موبایل کې هغه نه مخکې نه کیږي. نو باید اوله تاسو دا خپل موبایل کې د اپلیکیشن نوټیفیکیشن هسټري لاګ اپلیکیشن انسټال کړئ، نو هغه نه بعد به تاسو ته دا میسیجونه ښکاري. او که ویډیو خوښه شوي نو ضرور لایک او شیر یې کړئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.